الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم. محترمو عزتمنو قدرمنو زموږ تاسې د سیمې شیوخ نظام علما کرامو تاسې ته ویناوې وکړې او درانه میلمانه به هم تاسې سره ویناوې شریکوي. زه داسې مختصره څو ټکي کې تاسې ته خپل یېر سوی پیغام او خپل یېر سوی سبق در یادول غواړم. عزتمنو، الله جل جلاله په خپل کلام کې فرمایي چې موږ دا مرګ دا ژوند دا چې پیدا کړي دي دپاره د دې چې موږ وګورو په تاسو کې غوره او بهتره عمل څوک. زموږ تاسې د سیمې شیخان علما کرام مفتیان ناست دي. احسن عمل ډېرښت ته نه وایي، احسن عمل دې ته نه وایي چې یو سړی په لکونو روپۍ مصرفوي. احسن عمل و دې ته نه وایي چې یو سړی په سوونو غویان حلالوي. احسن عمل هغه څرګنده او ښکاره. محترمو عزتمنو، د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین ژوند ته چې وګورو، د هغو په دین او په اخلاص سره عمل کولو ته چې وګورو او بیا زموږ ستاسې عمل ته وګورو چې موږ کوم عمل کوو، د مځکې او د اسمان فرق دی. عزتمنو، د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین دین، د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین هر عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر نقش قدم باندې و. د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین هر روپۍ مصرفول، هر روپۍ خیراتول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اتباع کې وله، د هغو پر نقش قدم باندې وله. نو ځکه صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین هر عمل احسن عمل. د جلسې د منتظمین څخه دا درخواست کوو چې په د جلسه کې ولاړ خلک ټوله کښېنئ او ټولو ته دا درخواست کوو چې انشاءالله درانه میلمانه را رسېدلي دي، هغه به انشاءالله بیان کوي. بیا به اختتام ته جلسه رسوو. د مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب ډېر په زړه پورې خبره کوي چې ته یې په توجه باندې واورئ. جزاک الله. محترمو عزتمنو، کله چې موږ دغه احسن عمل پرېښوي، موږ ته په دنیا کې ژوند هم ګران سو. ظاهره خبره ده چې کله زموږ عمل د شریعت او د احسن عمل خلاف وي، په آخرت کې به هم د دې یوې روپۍ حساب، د یو عمل حساب الله زموږ څخه غواړي. عزتمنو، د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین چې کله دغه آیات واورئ، فاستبقوا الخیرات، چې دوی په نیک عمل کې یو د بل څخه ځان مخته کوي، نو هغو به احسن عمل د کولو هر یو کوشش کوي. زه یو مختصره واقعه تاسو ته بیانول غواړم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به همیشه په خیر او په ښه عمل کې مقابله ول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر یو موقع باندې وایي چې نبی علیه الصلاة وسلام د چاندې اعلان وکړي، نو ده وویل چې زما سره مال ډېر دی، نو زه به نن د ده څه د مخه کېږم. نیمۍ مال یې راوړي، نیمۍ مال یې کور پرېښوي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره دومره څه نه و ورسره کوم چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره ورسره و. هغه چې څه په کور کې درلودل هغه یې ټول راوړل. کله چې نبی علیه الصلاة وسلام پوښتنه شروع کړله چې ای عمره په کور کې دې څه پرېښول، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پوه سو چې نن دې بیا مقابله بایلوله، ځکه ما نیمۍ مال پرېښو، ابوبکر صدیق هېڅ هم په کور کې نه و پرېښی. نو د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین مقابله د دین په کارونو کې وله، د دین په کارونو کې په مال لګولو کې وله. زموږ ستاسې د سیمې، زموږ ستاسې د خلکو ټوله مقابله په رسم په رواج کې ده، د رسم د رواج په پوره کولو کې ده چې د هر ملک، د هر خان، د هر هغه تجار چې د دنیا په نشو کې ډوب، د دنیا په مال کې ډوب، د هغه ټولو جذبه دغه ده
چې زه په کوزده کې څومره مال ولګوم، څومره خلکو ته 10 زره 10 زره ځله ورکم، څومره زه غټه ډوډۍ وکمه، څومره زه غټ خوشۍ ورکم، څومره زه یو داسې نوم وکمه چې دا ټوله دنیا یې یاده کړي چې دا عاجز صاحب وزیر ته کوزده وله څومره مال او جایداد یې ولګاوئ. زموږ ټوله مقابله په رسم په رواج کې ده. د هغه نتیجه دا راووتله چې زموږ شادي چې کم د نبي علیه السلام پر طریقه به ولې هغه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه چې هغه 10 مبشره کې داخله و، او بل ورځ مې د ده په سیرت کې وکتله چې ده واده کړی و، پر کالي یې عطر لګولي ول. نبي علیه الصلاة والسلام ورته چې عبدالرحمنه دا کالي دې ولې داسې په رنګ دي؟ ده ویل یا رسول الله واده مې وکړي. هغه واده دومره اسانه کړی و چې نبي علیه السلام نه و په خبر، لیکن نن زموږ د سیمې زموږ د خلکو دپاره د ټولو څه غټ دردسر خپل ودونه او خپلې کوزدې جوړې سوي دي. نن د خلکو کمیټیانې جوړېږي، علما کمیټۍ جوړوي چې د پلاني واده فساد دی، د پلاني مولوي واده فساد دی، پلاني سایټ له به څنګه ورسو، پلاني تجار له به څنګه ورسو، چې لږ د ولور د پوره کولو دپاره یا د رسم د رواج د ادا کولو دپاره کمیټۍ جوړوي، د ملکانو او د خانانو په کورونو باندې ګرځي چې دغه رواج او رسم سرته ورسو. زه به دې خلکو ته وایم چې هسې د علما کرامو ته هم وایم چې الله فرمایي لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم، چې دغه الله د بني اسرائیلو د علماو څخه ګیله وکړله، د هغه ګیله به الله زموږ څخه هم وکړي. الله به موږ ته وایي چې ای علما کرامو تاسې په دا سیمه کې ولیدل چې د دا سیمې نیمۍ خلک د شپې پر 3 بجې چانس ته روان وي، نیمۍ پر هغه د توبه کې غویان را اړوي، نیمۍ روزانه نشي پیدا کولی په بازار کې در ماپښینه ناست وي کور ته را روان وي. د دغه سیمې علما کرام 14 کاله په مدرسو کې تیر کړي، 14 کاله وروسته چې راسي بیا د رسم د رواج او د واده د کولو دپاره د ملکانو د خانانو په کوټۍ باندې ګرځي. ایا تاسې د دې د مخنیوي دپاره د دې ناسور د ختمولو دپاره تاسې یو عمل وکړي او که مې نه وکړي؟ ځینې علما کرام زما سره مخالفت کوي چې دا ولور خو هر څو ایښولی سي. زه د ولور خبره نه درته کوم، ولور به سیټ ته کښېږده، دا په کوزدو په ودو کې 5 زره 10 زره چې تقسیمیږي دا خو به ولور نه وي. او دغه خوشان چې په 2 لکه روپۍ ورکوي د مفتي عبدالرؤف صاحب څخه فتوا راواخلي چې زما خپل د عمه کې د زوی څخه په ګلستان کې ورته 2 لکه چې راکړي نه وي ودولی نه شي. دا علما کرام دې فتوا راکړي چې د دې خوړل جایز دي او که نه دي. د دغه خوشي سره د دغه ورا سره زه هم ورسره، تبلیغي هم ورسره، مجاهد هم ورسره، دا ټوله ورسره روان دي. الله ته پر پلیټو پر غوښو باندې بیا ناست وي، دې ته چې علما کرام فتوا ورکړي چې د دې سړي خوښه نه وله په وچ زور یې 2 لکه روپۍ ځوان سي په کم رسم په رواج باندې جایز دي. زه دې علما کرامو ته وایم ولور دې وسیټ ته کښېږده، دغه په خېشي باندې چې 20 زنانې 30 زنانې سپین سرې او ځوانانې ورسره وي، 3 ورځې د هغه کور د رسم د رواج څخه ګرم وي، 3 ورځې په هغه کور کې هغه غریب ما ته یو عالم وویله که سمې راته واخلې د عالم لور یې غوښتې وله ول 80 تنه په خېشو ورسره راغلي ول، کشنیان زنانې غټانې سپین سرې دا ټول یې ورسره شمار کې. دا په کوم رواج دا په کوم رسم جایز دي چې 80 دانې دې ورروانې کړې وي؟ د هغه عزت هم په خطره کې واچوي، د هغه کردار هم په خطره کې واچوي. دا کله جایز دي؟ دغه په وراو په موټرانو کې چې را روانې وي دا ټول ښار چې د دې د دریاو د اتڼونو کیسې اوري، دا په کوم شریعت کې جایز دي؟ د دې خلاف کار کول، د دې عمل د دې خلاف مخنیوی کول دا زموږ د علماو ذمهداري ده. او دغه بدمسته تجارانو ته زه وایم چې ته د دغه روپۍ چې الله تا ته درکړې ولې په کار دا وې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، چې تا دغه پیسې الله ته ورکړې وای، تا دغه پیسې په دې مدرسه کې لګولې وای، تا دغه پیسې په مسجد کې لګولې وای، تا دغه پیسې پر غریبانو مسکینانو باندې لګولې ولې، تا په دغه پیسو الله ګټلې وای، د الله جنت دې ګټلې وای، د الله دین دې ګټلې وای. لیکن تا په هغه پیسو باندې رسم رواج ته ترقي ورکړه، تا په هغه پیسو باندې هغه کارونو ته ترقي ورکړه چې د دې معاشرې د تباهي او د بربادي سبب دغه ګرځي. د دې هرې روپۍ حساب هر تجارت ته وایم ته الله ته ورکوې. دا خو
زموږ د شادۍ رواجونه رسمونه دي زه د غم رواجونه او رسمونه در ښیم زه دې ټولو ته وایم د شيوخو علما کرامو په مشرتابه کې د دوی په موجودګۍ کې درته وایم چې موږ ته رب العالمین فرمایي ولتنظر نفس ما قدمت لغد چې تاسې په خپل ګریوان کې وګورئ آخرت ته مې څه رالیږلي دي زموږ ټوله محنت زموږ ټوله ښه د مرګ وروسته ولې وګرځېدله زه خپله یو واقعه درته بیانوم په دغه روژه کې زموږ په کلي کې یو سپین ږیری دومره مریض او ناجوړه د علاج پیسې نه درلودلې ما ته به یې وویله چې ته خو ازوی به راته چې ته خو یې چا ته ووایې چې څه پیسې خو راکړې پلار مې داسې په عذاب دی چې ډاکټر ته یې یوسو هغه په دردو اخته د روژې په 28 باندې مړ سو په 28 چې کله مړ سو زه په مسجد کې پر پاتاوه سره ناست یم چې ګوره یو حاجي د اخوا زنا نه وکړي د زوی په جیب کې ور واچوي بل په زرنج کې پسه را روان کړي کور یې ورشوا کړي بل په ډاکسن کې را روان کړي زه پر هغه ځای ولاړ شوم زه ستاسې عقلو ته حیران یم زه ستاسې سوچو ته حیران یم زه ستاسې فکرو ته حیران یم چې دغه سپین ږیری په درد اخته په تکلیف اخته په ژړا اخته دومره جرأت دومره غیرت دومره همت په یو قریب کې نسو پیدا په یو خپل کې نسو پیدا په یو همسایه کې نسو پیدا چې د ده علاج دپاره پیسې ورکړي نن هغه پښې اوږدې کړې نن هغه د قبر تیارو ته ولاړې د هر یو سره زریان هم پیدا سو د هر یو سره پسونه هم پیدا سو هغه ډاکټر علي شریعتي به ویل چې یو سړی د وږي سمړ سو لیکن پر مرګ یې د لنګره سوار یې نه کېدی دومره دیګونه او شان باندې وله نو زه به دې خلکو ته وایم چې د مرګ وروسته ته کم محنت کوې کم مال لګې کمې پیسې لګې تا ته قرآن وایي ولتنظر نفس ما قدمت لغد چې د مرګ د مخه راولېږه نو زه به دې ټولو خلکو ته وایم چې د مرګ وروسته په تا پسې کم خیراتونه او صدقې کېږي په تا پسې کمې دعاوې تلاوتونه کېږي که د مرګ د مخه په دغه مدرسه کې ته دغه ختمونه دا تلاوتونه د ځان دپاره صدقه جاریه ولګئ نو هېڅکله به بیا د مسلمان د کوره د اواز نه راوځي چې سپی دی ژوندی دی چې نن د مسلمان د کوره چې سپی دی ژوندی دی دا اوازونه راوځي دا ټوله وجه دا ده چې د ده د مرګ د بعد کې هغه محنت او خواریش روکېږي زه به دې ټولو ناستو خلکو ته وایم دا سپین ږیرو ته وایم چې ای سپین ږیرو ای تجارانو دا بې وفا دنیا ده دا زامن د پلار فاتحه پر وغمیټي زه به دې ټولو ته وایم د ځان لپاره دا مدرسه ټوله باغ تا ته ولاړ دی دلته کمره جوړه کړه چې ته مړ شې تا له تلاوتونه د روان تا له صدقې د روان تا له قرآن د روان زه به دې ټولو خلکو ته وایم په ژوندون ځان ته د قرآن ختمونه د قرآن تلاوتونه جاري کړه د مرګ وروسته هغه اخلاص هغه ګټه هغه دغه به نه وي کوم چې د مرګ د مخه وي که چیرې دلته یو کمره جوړه سي دلته یو د ځان دپاره یو ځای جوړ سي حافظان قرآن کې وایي روزانه به تا له ختمونه د روان وي زموږ په کلي کې یو مدرسه ده ډېر غریبان او مسکینان په دغه یخ کې پر وچ فرش باندې ماشومانو قرآن وایي ما له یو سړی راغی چې زما پلار زما نیکه څلوېښتیزه ده زه دلته ختم کوم دا طالبان راوله ما ویل زه به تا ته صحیح طریقه در وښیم قرآن حدیث موږ ته صحیح طریقه راښولې دغه ماشومان د هلمند او د روزګان د تیریو د غزني یتیمان په دا وچ سموټ باندې قرآن یادوي دا بې حسه خلک پر راګرځېدلي چې خپله تودو تودو انګیټیانو ته ناست ګرم ګرم فرشونه پر ځان اچولي د دغه ماشومانو فکر د چا سره نشته ورسه د بازاره سه یو فرش راوه در دغه ماشومانو لاندې اوار کړه بیا به ستا پلار د کلیزې او د څلوېښتیزې انتظار نه کوي بلکې روزانه چې ماشومان قرآن ته کښېني تا ته به ختم در روان وي تا ته به دعاګانې در روان وي ستا د مرګه سه وروسته زه په ګرنټي سره درته وایم چې ماشومان په تا پسې کوم ختمونه کوي قسم دی که هغه ستا په ختم په دعا دومره خوشحالي لکه د مدرسې په چټۍ کې خوشحاله وي یو مشهوره واقعه ده وایي زه طالبان ختم ته بیوړي وو یو سپین ږیری مړ و نو دوی چې ډوډۍ وخوړله ختم یې وکړي چې ګوري دوه سپین ږیري نور دی کاږه کاږه کېږي را روان دي یو طالب بل ته ورې دوې چټۍ خو نورې دا دي روان دي هغه دا په چټۍ باندې خوشحاله وي نو په ژوند کې ته د ځان لپاره صدقه جاري کړه په ژوند کې د ځان لپاره کار وکړه په ژوند کې د ځان لپاره آخرت وګټه ځکه قرآن وایي ولتنظر نفس ما قدمت لغد چې آخرت ته ترې راواستوئ نو زه په آخر کې یو ځلې بیا و دې ټولو ته وایم چې زموږ تاسو ته الله دا نعمت راکړی دی د شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب حفظه الله رنګ علما کرام یې راکړي دي کاش چې دا زموږ په دا ناپرسانه ښار کې نه ولی کاش چې دا په کراچي او په پنجاب کې ولی نن به دغسې لرې لرې کمرې او دغسې لرې لرې خالیګاوې نه وای نن به درې درې څلور چت
ته ولاړ وای لیکن هغه د خبره زموږ ته به استاد ویله وای پښتون وای چمړي جای دمړي نه جای چمړه خو راسه وباسي لیکن پیسې او څه به د دین دپاره نه غواړي زموږ خو ټوله محنت د رسم د رواج دپاره دی نو زه به دې ټولو سیمو والا ته وایم که آخرت ګټئ الله رضا غواړي په دغه مدرسه کې د ځان دپاره باغونه وکړئ په دغه مدرسه کې د ځان دپاره د صدقه جاریه پیپونه جاري کړئ نو بیا به تا له مرګ ښه په خوشحالي راسي د قبر روڼا به درته بیا روښانه وي تیارې به روښانه وي بیا که د پلار یې وي که د رور یې وي که د زوی یې وي د هغو هېڅ مشکل نشته خو د مدرسې به په یاد د مدرسې د کمرې به په یاد الله دې پر دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي